شنونکي وایي چې د افغانستان په تړاو له سیاسي ډلو سره خبرې د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امریکا استازو جرګې په یوه پرېکړه لیک کې چې د روانې سپټمبر میاشتې په 10مه نیټه خپور شوی پر سرپرست حکومت ګڼې نیوکې کړې دي. دغه پرېکړه لیک چې د یادې جرګې د یو غړي ټیم برجټ له لوري کانګرس ته وړاندې شوی سرپرست حکومت ته د یو ترهګر سازمان خطاب کوي او پر اسلامي امارت تور پرې کوي چې په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته خوندي پټن ځایونه برابر کړي دي. په پرېکړه لیک کې همدغه راز ادعا شوې ده چې اسلامي امارت لا بیا ځلې واکمنېدو وروسته په پراخه کچه بشري حقونه ناقص کړي او د سیمې بې ثباته کولو هڅې پیل کړي او ورسره نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د امریکا استازو جرګې د 1433 پرېکړه لیک په یوه برخه کې راغلي طالبان د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د تاوتریخوالي او ځاپلو سیستماتیکه مبارزه پیل کړې، د افغانانو بنسټیزه حقونه یې کمزوري کړي او نړیوال نورمونه یې تر پښو لاندې کړي دي. دوی بهرنیو ترهګریزو سازمانونو ته د فعالیت خوندي پټنځایونه برابروي، سیمه بې ثباته کوي او نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. په دغه پرېکړه لیک کې د امریکا له حکومته غوښتل شوي چې له ویانا جریان څخه چې د اوسني حکومت سیاسي او پوځي مخالفان او د مدني ټولنې فعالان پکې راټول دي ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ډیموکراتیک نظام رامنځته کېدو او د بشري حقونو له خوندي کېدو سره مرسته وکړي. راپورونه وایي چې دغه پرېکړه لیک یوه کاپي د امریکا بهرنیو چارو وزارت او بله یې ملګرو ملتونو ته استول کېږي تر څو دغه ادارې د ویانا له جریان څخه ملاتړ ته راوبلل شي. د افغانستان اسلامي امارت بیا دغه څرګندونې د امریکا د حکومت رسمي دریځ نه بولي، برعکس د هغو امریکایي سیاستوالو او څېرو شخصي نظریه ګڼي چې په وینا یې جنګ غوښتونکي دي او له 20 کلن پوځي حضور وروسته له سیاسي او پوځي ماتې اغېزمن شوي دي. د وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان هم فاکس نیوز ته ویلي و چې په افغانستان کې د هیڅ راز وسلوالې ډلې او پوځي ښکېلتیا ملاتړ نه کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د اوسني حکومت په توګه له وسلوالو ډلو سره هر راز اړیکې په کلکه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په کور دننه او له افغان خاورې په استفادې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. سیاسي چارو شنونکی حکمت الله حکمت وایي د متحده ایالاتونو دغه ادعا چې په افغانستان کې ترهګر دي او نړۍ ننګوي یو دروغجن او اخصمانه سیاست دی. د مخالفینو ملاتړ او له هغوی سره ګډ کار د هغې ناکامې تجربې تکرار دی چې په تېرو 20 کالونو کې وازمایل شو. د سیاسي چارو کارپوه شهسوار سنگروال بیا په دې اړه وایي که څه هم د اسلامي امارت سیال یا مقابل لوری په افغانستان کې ځای نه لري، خو که چیرې امریکا یا د نړۍ نور هیوادونه د دوی تر شا ودرېږي پوځي او اقتصادي مرستې یې وکړي کولی شي په افغانستان کې هر ډول ستونزې جوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د اوسني نظام له رسمي ادرس پرته له هرې سیاسي ډلې او خوځښت سره خبرې اترې او ملاتړ یې د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي.